طالبانو ته د پاکستان غوسه او اخطار وایي ټي ټي پي ته د پناه ورکولو سره سره د هغوی ملاتړ هم کوي. دا چې طالبانو څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان د سرپرست حکومت لومړي وزیر په یو توند خبري کانفرانس کې په افغانستان اسلامي امارات تورونه لګولي دي. انور الحق کاکړ چې په اړه ویل کېږي د پاکستان د پوځ لخوا د لومړي وزیر په څوکۍ کې نول شوی دی. نن خبريالانو سره په یو خبري کانفرانس کې ادعا کړې چې د اسلامي امارات له راتګ وروسته 12,000 پاکستانیانو خپل ژوند د تروریستانو په هغه بریدونو کې د لاسه ورکړی چې افغانستان له لارې پاکستان ته داخل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې 40 افغانان هم وژل شوي دي. کاکړ په دغه خبري کانفرانس کې په تونده او غیر تشریفاتي لهجه ویلي چې افغان موقت حکومت په یو غیر مسؤلانه او ګمراه کوونکي بیانیه کې له موږ غوښتي وو چې خپل داخلي مسایل په خپله سم کړو. نو موږ اوس دغه پروسه پیل کړې ده. هغه ادعا کړې چې موږ ډیر کوښښ وکړ چې دغه موضوعات پرته له دې چې میډیا ته راوباسو د موقت حکومت سره حل و فصل کړو، خو د افغان موقت حکومت غیر حساس بیانونو له وجې دغه موضوع د رسمي چینلونو له لارې رسیدګي ونه شوه. نوموړي تور لګولی چې د افغان حکومت د دغه بیانو وروسته په پاکستان کې د بریدونو د زیاتوالي شاهدان یو، او له هغې وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي پاکستان کې 60 سلنه بریدونه او 1500 سلنه ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي چې په ځانمرګو بریدونو کې 15 افغان اتباعو ترسره کړي دي. نوموړي ویلي چې افغان لوري ته مو واضح کړي چې د پاکستان تحریک طالبان او پاکستان دولت ترمنځ تاسو باید یو انتخاب کړئ. هغه همدا راز ویلي داسې شواهد لرو چې افغان طالبان له ټي ټي پي سره بریدونو کې مرسته کوي. بلخوا د طالبانو یو چارواکي ویلي چې پاکستان ورڅخه په رسمي مجلس کې غوښتنه وکړه چې د قشتېپې کانال باندې کار ودروي، خو موږ رد کړه ځکه یې مهاجرین وشړل. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت مشرانو په مختلفو بیانونو کې ویلي چې د پاکستان تحریک طالبان د پاکستان داخلي موضوع ده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.